په دې وروستیو کې په بهرنیو چارو وزارت باندې ډېر سخت کړکېچ او جنجال روان ده. د رباني لرې کولو سره د اجرایه ریاست او ارګ ترمنځ جنجال ډېر زیات شوی ده. غني پرله پسې ګمارنې وکړې او ان تر سفیرانو پورې تبدیلي راوستله. خو اوس د اجرایه ریاست حوصله یې ختمه کړله او غني ته یې اخطار ورکړ. ملګرو راځئ چې اجرایه ریاست ارګ ته څه وویلې ویډیو تر پایه وګورئ چې له اصلي حقیقت ځان خبر کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. اجرایه ریاست د بهرنیو چارو د وزیر ټاکنې صلاحیت زموږ دی. غني د خپله برخه کې تعینات کوي. اجرایه ریاست یو ځل بیا د اشرف غني لخوا په اداراتو کې د تازه مقرریو په هکله غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت د ویش د پریکړې له مخې لا هم د نیمایي اداراتو د چارو صلاحیت له دوی اجرایه ریاست سره دی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمي وایي د بهرنیو چارو د وزیر نصب او عزل د اجرایه ریاست د په برخه رسیدلی دی او د سیاسي معینیت څوکۍ بیا د اشرف غني رسیدلی ده چې له همدې کبله دغه وزارت ته د اشرف غني لخوا د وروستي وزیرانو ټاکنه ورته د منلو وړ نه ده. وروسته تر هغې چې د اجرایه ریاست لخوا ټاکل شوی وزیر صلاح الدین رباني استعفا ورکړه، ارګ یې پر ځای ادریس زمان د سرپرست وزیر په توګه وګوماره. خو د نامعلومو دلایلو له مخې له څو ورځني کار وروسته له دندې معزول او پر ځای هارون چخانسوري چې د اشرف غني پخوانی ویان ده وټاکه. ټولو نیوز د ځینو سرچینو پر اساس ویلي چې اجرایه رئیس پر دې غور کوي چې په ځینو اداراتو کې څنګه او په کومه کچه بدلون راولي ترڅو یې له ار سره د سیالۍ انډول برابر شوی وي. بل لور ته د ولسي جرګې ځینې وکیلان د ټاکنو د پایلو تر اعلان وړاندې د اشرف غني لخوا په وزارتونو کې د تازه مقرریو په هکله اندېښمن دي او وايي جمهور رئیس غواړي حکومتي چارې ګډوډې او پر قانون او نظام کودتا وکړي. وکیلان وايي اشرف غني د خپلو ګټو او مرموزو موخو لپاره له هر چا سره معامله کوي چې له امله د هرې حکومتي ادارې مشر د خپلې څوکۍ د له لاسه ورکولو له ویرې ټول هغه څه ته غاړه ږدي چې ارګ فرمایش ورکوي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.